په خپله د خپل ځان احترام غواړي بیا د بل سلام کوه که سلام غواړي دا رنګ نه ده چې د بل تا تندی بوټ وي ته د بل نه ده خپل قدر مقام غواړې بدن بد تهمت په داغ داغدار کړي چې د بل په لمن داغ د الزام غواړي وکړه جلاتا او که اصلاح د معاشرې د نظام غواړې لټوم تاریخي کیسې د غمزه نو د جنګون کاروان سره زما سفر کې یو دردناک داستان مې رالو په نظر کې او زړه مې غواړي چې داستان په برابر کما نو نا خبره پښتانه په ټول خبر کما او داسې نه ده چې یوازې ټنګ ټکور دی نو پختون اصلاح کوم مطلب مې نور دی نو د باړې نامه دا هر چا اورېدلې نو ډېر عالم به ورته سیلوي ورغلې نو د باړې سره نږدې کلی سربند دی نو د دې کلي خلک ډېر زیات عزتمند دی د دې کلي یو پښتنو مشرې پکې نوکر نور ماشومانو او دې زامنو کې یو زوی منورې و معلومیږي چې د یو نکشرې و نو پلار کولو په دې زوی باندې تعلیم نو هیڅ خبر نه و د پاک رب تقسیم نو په مزه مزه بلوغ ته شو قریب نو کار د رب د چې باس کوي نصیب او چې کوم وخت سلورم کلاس لو پاس بیا یې زړه ورسره نو دومره خاص نو داسې وایي چې قلم ته واطي کېښو او د اسکول سبق یې دغه ځای کې پرېښو نو په دې کلي کې د دوه دوستان نه یو شمشاد او بل دانش پویا کړه ځان او په یو بل باندې به دوی قربانېدل نو سر بل کیا
او مزدوري سنا سزان تکولا یخبلارو رپدی کلی کی یو ځوانو نو دغه ځوان د قصاب سره ورانو او د قصاب باندې د غوښې تخړو بند نو اوس خراب بشي د دې خبرې ژوند او د قصاب باندې د غوښې تخړو بند نو اوس خراب بشي د دې خبرې ژوند او دې قصاب منور ته وکړلو پر یاد نو منورا کاروبار نشو برباد منور ورتا ویل مکه وقام کاروبار به دوباره کړم در لسام نو بیا دا نشم شاته وي منورینو او د قصاب تخ لګول دي ضروري نو او کاروبار خود قصاب شو برابر نو خدا نشم شاته پیښ شوی خطر او زد بازی باشی روان د پښتون یا د پښتون غمازیان پکې شورو بکړي لمسونو غمازیان ورته وی عجیبه ده تی مشر ستا پکلي دبدبه ده منور غوندې ځوان ستا مخالفات کړي د قصاب سره ملګری د علت کړي دا خبرې چې په وکشي د دې ځوان او هغه دا مې راته لب کړل څو کسان نشو د شمشاد نشو متنګ او د دې دواړو کا تمام قسم دوارا نو دوی کړه ختم چې د ژوند نشوي زارا دې کسانو ورته لارونی ورورا نو راشه دلته د قدرت کارونه ګورا په دې لار منوره ورا روانه نو چا خبر کړلو هغه په دې بیان منور کوي دا کار ښکاري د غم نو دې کسانو پسې ورغللو سام نو منور ته ټوپک واغستو یارانو یا په دې خیال چې نقصانونه شي دوستانو ای شو جرګه پکې د کلي مقرر نو راځئ چې ورشو ځان ته هلک خبر خبر منور پدی مذکور حفاظت د خپل ځان کوي ضرور ورور دغه په سات ورو جاتی دلو غمازیان شرارت پکې کولو نو دا سوای چې کار د غازه کې خړ شو امان ور دلا صدیق یو ځوان مړ شو نو غمازیان پکې ولګو زور خیر خیر چې بسو کېږي اوس نور نو چار د خوي د سربند مشرانو هغوی پوښ په دې چال د غمازیانو شو جرګه پکې د کلي مشران پکې کې نستم سپېږري بوډاګان
مشران لري آباد اوس به ختم کړي د دې دواړو فساد نه جوړه وشوه مخکې نورو حالونه او چې لیک شوي په قسمت د چا غمونه او که زلزله څوک په خیال ږدي قدم او قدم اخته کېږي خامخا به په زغم او داسې وایي شهباز خان نوم یو ځوان و دغه ځوان منوري باندې ډېر ګران و نو رویت خان نوم یو ځوان د دغه کلي او رید خان وی شهباز خان ته څه ویلې شهباز راغلو منوری کو خبر چې زیاتی را سره وشو سراسر او منوره رخصت راکړه در نه ځمه نو دغه کلی نورید خان ځوان ته پرېږدمه بیا ویل منوري چې زما یاره یا ډېر دې ښه وکړه چې زه شوم خبرداره دارد خان بدر لزو پویا کم سام شهباز خان یو زراو نکړي غم یا بلری کړي زمونږ گریوان لاس یا بجوټ نه د غم واقعات شي خاص نه جلات کبینا غم بد جوړيږي او منور خان د زینې ساریږي شهباز نا بدن شب قرار منورا یم په هر ستا تیار او ګور سمر جهالت پختنو کی نه هیڅ فرق نشته په پختون او لیبنو کی اوس بشي منور پدې مجبور او چې د یار بدلا بده اخلي ضرور یو خاکړې منور نه واده ده بل خوا ملک د پښتو ورته کتو ده زړه کې وایي خدای دا کوم امتحان ده دواړه کارا د غیرت کار وران ده او کده یار پسر نو کړم غیرت ټول لمبا په ما وای ملامت بلدا چې د پښتو نمبر سواشي یقین ده کمیا یا عمر کی راشي خبرداوی چې پر خپل ما توکاد د تور سری می دی پاک الله شمال لنډدا چې منور ځان بڑا پارک او دیر خان هلک له داس جواب ورک خبرې دلو چې خان د خپل ځانا نو په خپل کړو باندې به حدا وخ پیمانا بسات نه جوړیږي او مشران پکې د کلی جرګه کېږي نو په کوم کلی کې چې اوسې مشران خو د هغې به خامخا وي کشران خو او چې د چا په مشرانو کې لیاقت وي نو هم د هغې کشران وي زبان خو چې د صبر ما د کوم زړه کې پرته وي نو دا دې خلکو تیریږي با گزران خو نه
فتنې ختمې د خپلو کشرانو نو وقت کې د جوړه وشوه په قسم او چې څوک په غلط نه ایږدي قدم او د دې غمه چې بې غمه شو دا یار اوس په بل غم کې بعد شي ګرفتار نه یو هلک نه میدان شو عزیزانو نو بل شمشاد منظري سره دوستانو نو داسې وایي چې دا دواړه هلکان نو منور سره باړه کې نه کرانه او داسې وایي چې دا دواړه هلکان او منور سره و جم کې مغرورانه شو شمشاد کړو داسې کار نه چې په سر یې سودا وکړه د خپل یار او چې خبر منورې شو په دې حال نو او چې یارانو مې په سر واغشتو ماله او نن سبا کې دې مړ کې رامعلومېږي په پردي وطن کې غم درته جوړېږي او دغه دار سړی هم دارنګي انجام شي او چې ختم کړل دا دواړه هلکان او بیا سرکار ته حواله یې کړو خپل ځان او خپل وروره چې الله شي مهربان نو هر مشکل شي په بنده باندې اسان او مشرانو پکې کړه راضي نامانو جرګه ختم کړله دغه هنګامانو او د سربند مشرانو دا دستور دی عقلمند پکې ډېر عقل شعور دی او چې په کلي کې د چا راشي څه شور مشران پکې جرګه کوي ضرور جوړه وشوه منور جنا بهر شو پچا غم شلو انبار پچا اختر شو نو منور شو دوباره پکلی کور یا دغه ماس پخونه بل شه دغه مور نو غمازیان کله کینې دي په قلارنو منور لا به اوس بل وګوري کار یو بشیر مې او دوست منور نو دارد خان پدی بشیر ډېر زورور او پر ناحقه به کوو ورسره جنګ داسې وایي چې بشیر دې شو ډېر تنګ منور ته بشیر وکړلو فریاد نو چې رید خان کوي زما سر فساد نو منور رید خان ته وویل رید خانه لاس به وباسي زمین د ګریوانه رید خانه تا د دا نه دي پکار په ګیله د لار راغلی یم بار بار رید خان وي منور یا مکړه شور نیت اخلاص کړه که رسېږي دې څه زور او دې زمونږ د پښتنو دغسې شان یا په وړه خبره شو مشت ګریوانه او ورور دغه تکرار رنګ په رنګ زیاتېږي او ورور دغه تکرار رنګ زیاتېږي او د تر زوی د منور ولګېدلو نو منور تی بدل واخس لاس په لاس او ترې درې تنه زخمي کړل خاص خاص اوس په مخ کې قصه بیا راځي د غم او یو ورور د منور نومي ادم نو تا متل د مشرانو با اظهار کا پتا نه رسی می وس مړ بل پلار کا تا متل د مشرانو حقیقت ده نو هر مثال خو صحیح د صداقت
وس نه رسېدلو داسې وایي آدم خان یې وژلو آدم خان سره زیاتی وشو بېشانه هر سړي پې ژړا وکړه د خفګانه نو یې جلاد غمګینه کار د جهالت دی نو او دغه ټول د غمازیانو شرارت دی شروع کوم دوباره حقیقت پکړم خلکو ته ښکاره نو داسې وایي بعضې خیلو کې یو یارو دغه یار د منور ډېر وفادارو او منورې د دغه دوست سره یارانو جم ته لاړو غوږ پکې دی عزیزانو نو خپله روره چې نصیب شي د چا کامه اخته کېږي خامخا په پس غامه داسې کار پسې راغلی و دې ښکاته مقامي پولیس ته ولګي د پاته داسې وایي چې پولیس دې ګیر چاپېر شو نو خدای خیر منورې منځ کې ګیر شو د ګلو باران په ده راورېدله نو د ګلو باران په ده راورېدلو داسې ښکاري رور د ده ولګېدلو او دا ظاهر رور یې پولیس د لاسه مړ شو نو منور باندې غمرانو کار یې خړ شو نو د پولیس یو طرف ته وکړو جنګ با کتاب ورکړه نو یې کړو څانګه او د رور غم کې سخت بیمار شو سامعانو او د رور غم کې سخت بیمار شو سامعانو او بیا په کلي کې خورا کړه دښمنانو او زهر من منورې لدی ورکړي نو څه شپې ورځې پس به جوړ شي ترېنه مړې یا خپله رور رب پې وکړو خپل کرامو نه دوباره منورې کړلو رب سامو او چې کوم وخت یې صحت یاب شو دغه ځوانه یا د دښمن پسې شو کلي ته روانه نه هم لکړه منورې پې سم دواره مقدر دښمنې ژوند نه کړو اظهاره دوباره حمله یې کړه په دېرت خانه دې کې مړ شول جانس نومي یو ځوانه جانس لاړو شو اظهاره د ژوندونو نو اوس د دغه بدې نور ګورم لړمونه خدای دې څوک نه کړي د چا په بدې اثاره خپل وطن کې مسافر شي در پداره دشمنۍ کې ډېر ناکار ژوند تېرېږي دښمنداره د خپل شور نه وېرېږي او هر سړی توبهګار د خپل ولی وزار
کولی شي محنت نه مزدوري نو نه هر لمحه یې د ژوندون وي خطرینو او زه جلات غمګین دا سوال کوم بار بار د پدې پدام څوک مشاګر کتار او د جان استمرګ پس وره حالولا او پدې منځ کې دې تیر شوي و کالولا نو پریشان منوره بګرځېدلو او د جانس خمدنا کلا هېرېدلو چې جانا نوي جهان کړما یا بیا ژوند په جهان کلا خوند کوي نه نو دا ماته داسې یار زار کې او چې د خپل یار د پاره سر قربان وینا यार में पदासी सफर लाड़ो कलाड़ो चतर क़यामत में उनकनम दी दनूना यार दगमा सरगर्दान और मनोवर गजी दगम चगूजीना या नशबे वरदी तेरे दली दखबगाना या राजमा शूद कानी मशराना अवी कवी मनोरी सरा खबरे नवर तवाय गम दजड़ना कला तदरे आमुंग जोड़ दर लको मनवर खाना फसाद नवाड़ो पकली के जानाना या वयल मनोरी च मशरानो नयम तजोड़ नवे जारा सीजानो او زه کوم د ستاسو ډېر ډېر احترام خو دښمن راته یږدي د تګۍ دام مشران وي زموږ ذمواري ده او جوړه ستا منوریا ضروري ده نو لنډه داسې د سربند مشران